د ننګرهار امنیه قومندانۍ چارواکي وایي دغه مرسته په ننګرهار کې د وژل شوو سرتیرو له هرې کورنۍ سره د 200,000 افغانیو مرسته ترسره شوه. ننګرهار امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي وایي مرسته شوې پیسې د کورونو جوړونې لپاره یادو کورنیو ته ورکړل شوې او نن چې کوم دغه پیسې موږ ورته تقسیموو چې 280 په میلادي چې دا جمله 50 میلیونه روپۍ کېږي 50 میلیونه افغانۍ دا هر د شهید هرې کورنۍ ته د موږ د تلپات چې نوم یې تلپاته ده د هغو شهیدانو کورنیو ته چې هغه د وطن په ننګ د ملي نواميسو په ساتلو د مځکې په بشپړتیا لپاره خپل ځانونه خواږه ځانونه قربان کړي دي. د وژل شویو سرتیرو ورثه له دولته غواړي چې دوی ته هغه ورکړل شوې نمرې معلومې او ور وسپارل شي څو دوی په دغه ترلاسه شوې مرسته پکې خپل کورونه آباد کړي. کمې دا 2 لکه روپۍ چې دوی موږ ته د آبادۍ دپاره راکړي که چېرته موږ ته ځمکه په لاس رانه کړل شي دغه روپۍ به موږ وخورو نه به د ځمکې شي نه به د آبادونې شي. زموږ د حکومت نه دغه غوښتنه ده چې کوم هیحات یې رالیږلی او هغه هیحات دا 900 نمرې مسترد کړي دي باید په هغې کې دې موږ سره عجله وکړي او دغه نمرې د موږ ته حواله کړي چې موږ په خپل آبادي وکړو. د ننګرهار امنیه قومندانۍ چارواکي وایي تر دې وړاندې هم د یو شمېر وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره د 200,000 افغانیو مرسته ترسره شوې وه.